ستا خور دې هم د بی بي سي په شیشه وشرمېږي چې زما خور په بازارونو کې خیرات غواړي ستا خور دې هم د بی بي سي په شیشه وشرمېږي چې زما خور په بازارونو کې خیرات غواړي او زه د انسان په زړه کې لار د محبت کومه شیخ لیونی رانه منځونه با جومات غواړي بله ورځ ما یو نظم لیکلی دی او کائنات چې خدای پیدا کړل په دې پنډال کې هم داسې څو کسان ناست دي ما ولیدل چې هغه زما دغه نظم خلاف و نو مجیب زلمې ستاسو کور ته تاسو له راغلی که څوک غواړي وضاحت او یا بحث نو زه تابعدار یم د قرآن نه به ورته انشاءالله ثابتوم که د شرابیانو د شرابي خدایانو اګینسټ مې خبرې کړي هغه به هم پروف کوم انشاءالله د قرآن نه او که د کائنات ذوالجلال د الله تعالی په باره کې مې څه ویلي او د تخلیقات او د خالق انشاءالله هغه به راته هم ټول د قرآن نه ثابتوم مونږ د توتانې پاڼې نه دي ویلي قربان دي خاوره ده که توره شي که سره په لمبو په خپله غېږه کې به ستوري د اسمان ساتي دا د ګلاب ډکې منګولې ترېنه مه رانیسه دا پاړوګره په لستوڼو کې ماران ساتي دا د ګلاب ډکې منګولې ترېنه مه رانیسه دا پاړوګره په لستوڼو کې ماران ساتي اوس هم مخکې صف کې یو څو منافقین ولاړ دي مخې قبلې ته د ترخونو کې بوتان ساتي او چا په خانه کې د غلام هم غلامي کړې ده څوک په خالی جیبونو ځان له غلامان ساتي انصاف که وغواړم نو چا نه به انصاف غواړم د دې وطن قانون زمونږ قاتلان ساتي سلامونه نیکې هیلې احترامات ډېره زیاته مننه ټولو دی وخت وې خبرې نه کوم مشرانو په اجازت باندې بس شعرونه ویم ما د یو چا دومره بېکچه انتظار کړی دی ما د ګړۍ د ستن د هرې ټکا شمار کړی دی تل مې د اوښکو په تسبو ذکر د یار کړی دی ما محبت په داسې ډول او سینګار کړی دی دا څه مزه ده چې په خلا شولې مزه هغه ده چې ما مینت کړی او تا راته انکار کړی دی او مونږ په لمن پسې لمن نیولې د حقیقت لټون مو تل په ورکه لار کړی دی څه په سلګو ډوبېږي د کنډو له سره وخت یې پوره شو او کنور ته چا ازار کړی دی وخت یې پوره شو او کنور ته چا ازار کړی دی لکه قیدي د خپل عمل لکه تاسو خو د شوی سی چللی هغه اخر ته مونږ راپاسي ظالمانو چغې د هغه نورو شاعرانو باسلې لږ راویښ شي وایي لکه قیدي د خپل عمل په دایره کې ناست دی څوک چشتیه کې ناست دی څوک په قادریه کې ناست دی په دې قطار کې څوک سبق د ازادۍ ورکوي د بېنظیر انکم سپورټ په دروازه کې ناست دی نوې غزل دی لکه قیدي د خپل عمل په دایره کې ناست دی څوک چشتیه کې ناست دی څوک په قادریه کې ناست دی په دې قطار کې څوک سبق د ازادۍ ورکوي ګبین جانا د بېنظیر انکم سپورټ په دروازه کې ناست دی او د یو وفا په سپین احساس باندې نس پوهیږي د یو وفا په سپین احساس باندې نس پوهیږي که ورکلو د خطوطي خپله پنجره کې ناست دی د یو وفا په سپین احساس باندې نس پوهیږي که ورکلاو د خطوطي خپله پنجره کې ناست دی نن مولانا صاحب په جدت باندې خبرې کوي څوک په کړکۍ کې ناست دی څوک ورته په وره کې ناست دی او یو دروغجن په سټیج سبق د انقلاب ورکوي یو قام پرسته لیونی څومره جذبه کې ناست دی یو دروغجن په سټیج سبق د انقلاب ورکوي یو قام پرسته لیونی څومره جذبه کې ناست دی وایي خدای پوهه شه زه و زما نیت پوهه شه د نفس پاکیله یو سړی په ډمخانه کې ناست دی وایي زما نیازبینې د دوران جبر ځپلی یمه تاسو نه راویښېږئ یار زما نیازبینې د دوران جبر ځپلی یمه ستا د ښایست کور ته په ژوند پسې راغلی یمه یوازې تا مې د زړه کوره پوټه کړی نه دی د محبت په نوم بلا خلکو لوټلی یمه ته راته وایه تا له دې ژوندونه څه زده کړي زه یې په یو مخ او په بل باندې وښلی یمه ته راته وایه
تاله دې ژوندونه سزده کړي زه په یو مخ او په بل باندې وخلی یما زما غربت زما د لوړ شخصیت لار نیولې ګنې نو زه ګورې ښاغلو کې ښاغلی یما زما غربت زما د لوړ شخصیت لار نیولې ګنې نو زه ګورې ښاغلو کې ښاغلی یما یو تسلسلو دوه کارونه به کېدل په لاره چا شو کول او چا ګلونه به کرل په لاره هغه یارانو هم په نیمه لار کې پرېښودمه کم چې به ما سره د پنجو په سر تلل په لاره هغه یارانو هم په نیمه لار کې پرېښودمه کم چې به ما سره د پنجو په سر تلل په لاره هغو کې سا راغله اوس ما ته په لار کندې کني هغه کم مړي چې ما ځان پسې راښکل په لاره هغو کې سا راغله اوس ما ته په لار کندې کني هغه کم مړي چې ما ځان پسې راښکل په لاره او نست دوران را تازغي دي پل په پل په لاره زرې زرې شم په مزل د ورک منزل په لاره بور خو نه وایي قربان انقلابي خالي وایي څه شو زړه مې تنګ شوی دی قیسې مې تر تالو راغلي بلا ګیلې دي خو جانانه ملاقات غواړي زما یوې مینې ته ځای په زړه کې نه ورکوي ما نه په سترګو کې تصویر د کائنات غواړي زما یوې مینې ته ځای په زړه کې نه ورکوي ما نه په سترګو کې تصویر د کائنات غواړي د محبت جومات بې رنګه بې نمکه پروت دی یو څو منځونه په نشه کې د جذبات غواړي وایي د دې نظم عنوان دی زما سوال دی کائنات چې خدای پیدا کړل نو خدای چا پیدا کړی دا ډیر زیات خلک دا سوالونه کوي نن سبا حقیقت دی چې الله شته یو طاقت د ژوند په شا شته ستا وکیل یم خدایا یا به بیرته سور کافر شم یا به غوث د زمانې شم یا به غوث شم په توره یا به عقل او شعور له ملغلرو کې غمې شم یا د دې خلکو په ذهن سور مرګې د زلزلې شم د دې خلکو په ذهنونو د مغرب چپې سورې دي د سوالونو سلسلې دي د ځوانانو په سرونو څنګه اندېښنې دي د خالق په ذات خبرې دا لا څنګه فلسفې دي دغه سوال دی چې سوال نه دی د مغربو نظرې دي د ملحدو عقیدې دي د الله د دشمنانو فلسفې دي خوړندې دي ما ته وایي خدای کم دی او په کم ځای کې اوسېږي کائنات چې خدای پیدا کړل نو خدای چا پیدا کړی نو بیا واوره لیونیه ستا د ذهن دغه بند دی دروازې دې راکولاو شي حقیقت دی چې الله شته یو طاقت د ژوند په شا شته زما هغه خدای نه دی چې سور خالې په تندې وي د سرو وینو ډکه ژبه په مخوکه یې پرته وي زما هغه خدای نه دی چې په غاړه ویزان وي چې شیشو کې نمایش وي د سرو وینو ډکه ژبه په مخوکه یې پرته وي نه زما هغه خدای دی چې په غاړه ویزان وي چې شیشو کې نمایش وي کلیسا کې راز وړن وي په لاسونو یې میخونه په سټک وهلی شوي نه زما هغه خدای دی چې د اور لمبې تخیږي او یو څو وړانده کاڼه تې ستایش کوي تاویږي واوره لیونیه ستا د ذهن دغه بند دی دروازې دې راکولاو شي زما خدای نور و جلال دی پکې مینه محبت دی مصور دی تخلیق کار دی یو قوت دی یو طاقت دی قل هو الله احد دی او بیا الله الصمد دی لم یلد ولم یولد دی خدای ژوند دی او احساس دی د سا رقص سره اوسیږي د چا سترګو کې غړیږي د چا وینه کې چلیږي د چا اوښکو کې بهیږي د مظلومو په سینه کې لکه زړه هسې درزیږي د مجنون مجنونیت ته د لیلا په اننګو کې لکه نور هسې پړه کیږي لکه ګل د باغیچو کې خوشبویې ترې راخورېږي فلسفو کې خدای نشته حوالو کې خدای نشته مسلو کې خدای نشته که په عقل او دلیل شي او ته وایې خدای کم دی او په کم ځای کې اوسېږي نو بیا واوره لیونیه چې دوه درې سمندرونه یو کوزه کې نه ځایږي نو دا دومره لوی الله به ستا په سر کې څنګه ځای شي چې دوه درې سمندرونه یو کوزه کې نه ځایږي نو دا دومره لوی الله به ستا په سر کې څنګه ځای شي واوره لیونیه اے بدبخت لیونیه ته د خپل عقل سنبال کا ستا شعور دی په بلا شي خپل دلیل نظام سره کا ما ظلمي په پټو سترګو او زما ناستو ملګرو بې دلیله خدای منلې بې دلیله خدای منلې بې دلیله خدای منلې ډېره مننه قربان